پر ایران د امریکا او اسرائیل د جنگي جټ الوتکو له بریدونو وروسته دغه هېواد په سیمه کې د اسرائیل او امریکا پر نظامي تاسیساتو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل، مګر دا د کار پای نه و. ایران فارس خلیج کې د خپلو ګاونډیو هېوادونو هوټلونه، کښتۍ او نفتي تاسیسات په نښه کړل چې ډېره یې د بې پیلوټه الوتکو ډله ییز بریدونه وو. ایران له کلونو راهیسې د ارزانه جنګي بې پیلوټه الوتکو په جوړولو بوخت دی. یوه بیلګه یې شاهد 136 ځانمرګی ډرون دی چې اوږدوالی 3 متره او د جوړولو لګښت یې لسګونه زره یورو دی. دا ځانمرګی ډرون 2000 کیلومتره الوتنه کوي. سرګلوله یې 40 کیلوګرامه ده او په اتومات ډول خپل مسیر موندلی شي. انسان ورته یوازې موخه په ګوته کوي. نوې نسخې ان انفراریډ کامرې او د مصنوعي ځیرکتیا ساده سیستمونه لري چې د جی پی ایس سیستم د ګډوډېدو په صورت کې ډرون ته لار ورښیي. ایران تر ډېره ځانمرګي ډرونونه په ډله ییزه توګه او یو وخت الوزوي، څو د مقابل اړخ دفاعي سیستم دې ته اړ کړي چې د پاترویت په څیر دودیز ګران بیه دفاعي توغندي وکاروي. په پایله کې ډېری هېوادونه له دې وضعیت سره د مقابلې لپاره په ارزان بیه انتخابونو فکر کوي. له دې سیستم څخه یو هم د اوکراین هغه دی، لکه پی1 او یا سټینګ ډرونونه چې یوازې $10 لګښت لري او 3000 متره لرې والي څخه کنټرولېدی شي. دا ډرونونه د مجازي واقعي عینکو په مرسته کنټرولېږي. دا ډرونونه د چټک سرعت له امله او د انفراریډ کامرو او د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د هدف په نښه کولو سره کولی شي په اسمان کې له بریدګرو ډرونونو سره وجنګېږي او یا یې د چاودېدونکو توکو په مرسته شنډ کړي. دا سیستمونه داسې جوړ شوي چې له مقابل ډرونونو څخه ارزانه او چټک دي.